د طالبانو د مشرتابه په حکم د هیواد د 28 ولسوالیو تشکیل منظور شوی دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت مسؤلین وایي د طالبانو د مشر په حکم تازه د کندهار شاولي کوټ په 2 لوړ او کښته شاولي کوټ ولسوالیو ویشل شوي چې حدود یې معلوم او د ودانیو د جوړېدو چارې پیل شوي دي. د دواړو ولسوالیو که پخوانۍ وه او که اوسنۍ نوې ولسوالي وه دواړو دپاره د جناب ولي صاحب د کندهار ملا شدین اخوند په شکل باندې موږ چې کوم هیات راغلی و د ولسوالیو دپاره مؤخر معلوم د شاولي کوټ قومي مشران دوی ته د نوې ولسوالۍ له منظورۍ راضي دي او وایي له دې وروسته به خپلې ستونزې پر وخت له سیمه ییزو چارواکو سره شریکولی شي. د ولس ستونزې باید ورحل سي، مینه او محبت باید موږ سره وکړو، په دې سره جلا اوسو او هغه مشران او مجاهدین چې په کومه منطقه کې جهادي خدمتونه کړي وي باید چې پر هغو خلکو باندې یو پوښتنه او معلومات او حال معلومول وکړي، څو چې په دې کار د ولس زړونه ډېر خوشحال او راضي ګرځي. کم ترتیب چې د ولسوالۍ د جوړېدو دا جوړ سولو د کښته شاولي کوټ دپاره د دې موږ ستاینه کوو. انشاءالله ولس هم اکثریت ستاینه کوي، په دې باندې خوښ دي. د طالبانو مشر په داسې حال کې د هیواد د 28 نویو ولسوالیو تشکیل منظور کړی چې لا هم د هیواد د لرې پرتو ولسوالیو اوسیدونکي د روغتیا، کرنې او پوهنې په برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دغه 28 نوې ولسوالۍ په هلمند، فراه، بغلان، فاریاب، سرپل، غور، بادغیس، پکتیکا، زابل، نورستان او کندهار ولایتونو کې رامنځته شوي دي.